السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن در سره د نوې چې کومې حلقه بندۍ وشوې د هغې حوالې سره تاسو سره نن یو ویډیو شیر کوم. خو دا ویډیو وګورئ ضروري او مخکې ملګرو سره شیر کړئ. پی ټي آی والا تاسو ته دا وایم چې هر سړی د خپل اوټ معلومات وکړي، ځکه چې د مشرق اوټ یې راوغوست مغرب ته او د مغرب هغه مشرق ته، دغسې د دیر مردان ته او د مردان هغه سوات ته د یو ډسټرکټ نه بل ډسټرکټ ته خلک واچول. دیو سره دا حربه ده اخیره کې چې موږ به دا وایو چې یاره اوټ پول نه شو ځکه پی ټي آی وبایلله. نو د پی ټي آی ورکر زه ته دا وایم چې د پی ټي آی ورکر چې کوم دي هغه په کیلومیټرو مزل کوي په یاده، خو ورکر کنونشن له ځان رسوي. پولیس دې ته نه ګوري، ناقبندیانو دې ته نه ګوري، خو ځان رسوي. نو اوټ څه خبره ده؟ اوټ که زما خپل ځاني اوټ افغانستان ته م ورسوي نو زه واپسې ځم او هلته به پول کوم. دغسې هر ورکر د پی ټي آی دا سوچ لري. او د پی ډي ایم نه خو زه ګیله نه کوم، د پی ډي ایم ورکر داسې ورکر دی الحمدلله چې هغه دې سیټ ته رواني او هلته یې وټي او تا ورته د بریانۍ پلیټ او یا 500 روپۍ دا دې ورته ورکړې چې یاره دا واخله او ستا وټ دې سیټ ته دی ځه، نو نه ځي، دې سیټ ته نه ځي، دې سیټ ته ځي. او د لیډرانو نه هغه غول جوړ شوي دي چې څوک یې اوس پډیران هم نه پرېږدي، وایي دا ګند دی لرې کا. نو اوټ خو غټه خبره ده چې دوی ته به څوک اوټ واچوي. نو د دوی یو مشر و هغه به یو خبره کوله، هغه به ویل دا د جینکو میدان نه دی. نو اوس ورته زه دا وایم چې دا د جینکو میدان نه دی. په صحیح جمهوري طریقه باندې راشئ، په دې قیسو نه کېږي. په صحیح جمهوري طریقه میدان ته راشئ او الیکشن را سره وکړئ. که به هم ګټو تسلیم به کړو، که موږ وګټو تسلیم هم کوي، خو په دې طریقو نه کېږي، په دې حربو نه کېږي. او که دا دنه نه کېږي نو بیا مهرباني وکړئ بنګلي واچوئ او کورونو کې کښېنئ. پوه شوې؟ خو دا حربې مربې په دې قیسو هم نه پوهېږو، په دې قیسو موږ نه الیکشن یې نه شي ګټلی. صحیح ده؟ او که نه پی ټي آی والا دا ویډیو ضرور وګورئ او مخکې ملګرو سره شیر کړئ. ډېره مهرباني.